او ډیر عجیب خبره ده چې په قران کریم باندې په قسم قسم اندازونو باندې د اهل یورپ او دا غ ظالمانو د طرف نه هر قسم پابندۍ ولګي دي. اوس به تاسو وایي چې په قران خو چرته پابندي نه ده لګېدلې. نو زه به دا تپوس تاسو نه وکم چې زمونږ په وطن کې مرض راځي نو ایله د شعبان په میاشت کې راشي. نو شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه دا 5 میاشتې مرض چلیږي. د شعبان په ابتدا کې په خالی اتوار کې د مرض حملې شروع شي چې لږې ورځې تیریږي، رمضان را نږدې کېږي نو بیا د ورو 24 غنټو ته شي. بیا په بس کې په جاز کې چې زه ناستم نو د انچای د نیمې انچای فاصله هم زه نه ساتم، خو چې مونځ راشي نو په هغې کې 6 فوټه فاصله ساتم. بیا د اودسونو ځای کې مونږ یو ځای ناست یو، خو چې مونځ ته ودرېږو نو بیا جدا جدا شو. بیا د بیت الله شریف نه دیوال تاو شي، اوس هم تی 15 فوټه دیوال تاو دی او دغه 15 فوټو د دیوال د پاسه اوس د شیشې دیوال چالو کېږي. 18 mm دا یا 24 mm شیشه به مکمل 4 چاپېره ولګي. خلق به بیت الله په نظر باندې ویني. د حجر اسود استعلام بدلری نه کیږي، لیکن د حجر اسود خواته به څوک نشي تللی. میزاب رحمت لاندې به څوک نشي ودرېدی. مقام ملتزم چې زما د دعا مرکز و چې ما به رب نه سوال کولو، زما پروردګاره زه په مقام ملتزم باندې ولاړم، زما محبوب پې ولاړو پې هغه سوال کولو. الله زه نن په مقام ملتزم تا نه سوال کوم، د هغه سوال نه زه منع کړی شوم. میزاب رحمت لاندې په حتیم کې د حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام روزه اطهر دی، هغې نه منع کړی شوم. عمره لاړه بند شوه، حج بند شو. د حج نظام دی حد ته ورسېدو چې د غریب سړي هغه ځای ته حج کول څه چې د هغه تګ ګران شو. 4 چاپېره نه د کفر حملې دي په هر طرف باندې، په هر حیثیت باندې کوي. لیکن عزیزانو، دوستانو، کچری په دې وخت کې موږ خپل رب نه پیژندو، موږ د خپل رب قانون نه پیژندو. اسې نه چې هغه وخت راشي لکه ما پرون ملګرو ته خبره کوله په کویټه کې، ما ورته وی مې عجیبه خبره دا ده. پرون د جمعې مانځه کې مې ورته خبره کوله. مې په لندن کې مانچسټر کې زرا روانوم، په یو روډ باندې ما یو مرکز ولیدو، هغې باندې یوه سترګه لګېدلې وه، دا پې جوړه وه. ما غزه ملګرو ته ووې څه برټش ما سره ملګري مسلم وو، نوي مسلمانان شو لندو کې سکاټلینډ کې سره سره هغه ځای کې عرب ملګري سره سره پاکستان ملګري. ما غو ته وی مې دې بلډینګ باندې یوه سترګه جوړه ده، لغوندې پرمیشن ته واخلئ چې موږ دننه وګورو چې دې کې څه دي. هغو ما ته وی دې پرمیشن نه ورکوي. ما ورته وی ما هندوستان کې د سکانو ګردوارو ته پرمیشن اغستی دی، ګرځېدلی یم. د هندوانو مندرونو مې پرمیشن اغستی دی، ګرځېدلی یم. په لندن کې د چرچونو پرمیشن مې اغستی دی، د کلبونو بیا ورسره د پبز چې په هغې کې صرف د شرابو دوره چلېږي، یهودو نه مې پرمیشن اغستی دی، ورغلی یم. داسې ډېرو ځایونو کې
تاسو ته ووایم ما چې په هر ځای کې د بودیسټو د کمیونسټو د هر چا هغه مراکزو ته الحمدلله صرف د پاره د دې چې ما به وی چې زه په دې کې وګورم آیا د کافر کلچر څه دی د مسلمان کلچر څه دی آیا مسلمان په کوم انداز باندې خپل دین چلی آیا د دې کافر د دین انداز څه دی آیا د عبادت څه دی په چین کې باجی باجی به عبادت خانو ته مونږ تلو په منګولیا کې په رشیا کې په داسې چیچنیا کې به مساجد قتل چې دا څنګه دي داسې دنیا په هر ملکونو کې سیرای خوبي ته ورسېدو هلته تاتاریانو په کوم انداز باندې خوارزم کې څنګه حمله کړې وه خوارزم ته لاړو هلته کلچر د هغې کتو سمرقند بخارا ته لاړو د هر چا کلچر هم کتو هندوستان کې هم د هندوانو کلچر کتو دی څنګه وی آیا دا کلچر هم کتل غواړو ما ته هغه خلکو وی دي پرمیشن نه ورکوي ولې پرمیشن نه راکوي وی دي ځکه پرمیشن نه درکوي چې ته مسلمان ما ورته وی وجه صرف او صرف دا ده چې دلته یهود د دجال فوج تیاری په دې وجه باندې پرمیشن چاله نه ورکوي ما ورته وی الحمدلله زما په مدرسه او زما په جماعت کې د محمد رسول الله فوج تیاریږي اب انشاءالله دا تیاری به زما استاد جاری او ساری بھی انشاءاللہ تعالی اگرچہ پوری دنیا ہماری مخالف بن جائے او عزیز دوستانو تاسو سوچ کړئ دا حمله چې څه وخت کیږي نو د دین یو میاشت مخکې اول جنکۍ راوځي روډونو ته او هغه جنکۍ په روډونو باندې زما د مذهب زما د قرآن او زما د آئین پاکستان کې د 1984 آرډیننس 295 BC کې د شاعر اسلام چې کومه تذکره ده چې په هغې باندې د 500 سزا لازمه ده هغه تذکره هغه آئین پاکستان لغوندې راواخله هغه دفات راواله چې کومې جنکۍ په اسلام آباد کې چوک ته راوتې وې آیا 295 C دي پامال کړی دی که نه دی پامال کړی آیا کومه جنۍ چې چوک ته راووته او هغې دا اعلان کولو اعلان اندازی سو هغه وی اللہ تو بھی سن لے رسول تو بھی سن لے ولی تو بھی سن لے میں اپنے حق کے لیے یہی حرب استعمال کروں گی منگ جواب ورکولو اللہ تو بھی سن لے میرے رسول کے روزے تک بھی میری آواز پہنچا دے اے میرے پروردگار جو بھی اس طرح کے شاعر اسلام پہ حملہ کرنے والی یا والا جو بھی نکلے گا اللہ کی قسم ہم اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے تم اسلام آباد کی سرزمین پر تو کرتی رہو جب مردان میں پہنچ گئی الحمدللہ تو نے پریس کانفرنس بھی کیا لوگوں کو بھی بڑکایا کہ مردان کے چوکوں پہ ننگی پھرنے والی سائیکل پہ بیٹھ کر نکر پہننے والی یہ سارے روڈوں پہ چکر لگائے گی ہم نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر تو پھرتی رہے پھر ہمارے لیے زمین سے قبر بہتر ہے ہم اپنے سر پہ کفن باندھ کر اس کو روکیں گے نہیں روک سکیں گے تو مر جائیں گے پر تجھے دیکھنے کی انشاءاللہ کسی میں جسارت نہیں ہوگی منگ الحمدللہ مشن چلو لو انتظامی منگ سر ملگرتیا اکڑا اکثر محکمو رابطه وکړه چې نه مونږ دې کې ستاسو ملګري یو نه به راوځي میندې خویندې ما ورته وی که بیا هم راووتې مونږ به تیار ناست یو مونږ په تاسو ځان وجنو یا په دې ځان وجنو ځکه چې یو جنۍ په اسلام آباد کې ودرېږي او ستا په دې وطن کې کوم چې د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې جوړ شوی دی د قومي نظریې په بنیاد باندې په 14 اگست 1947 کې مارز وجود کې راغلی دی د هغه وطن په کیپټل راجدهاني د هغې په دارالخلافه اسلام آباد کې یو جنۍ بینر اوچتوي الله هغه وایي الله تم واوره ستا رسول دې واوري ستا ولی دې واوري زه به دغسې بربنډه ګرځم موږ ورته وی الله تو بھی سن لے
تیرے رسول تک بھی تو میری آواز پہنچا دے، اور اپنے رسول کو کہوں گا تجھ پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کے انشاءاللہ پیروی میں ہم ان کی ٹانگیں تو توڑیں گے، پر ان کو انشاءاللہ ننگے ڈانس کرنے، ناچ کرنے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔